د اسلامي پراختیایي بانک په افغانستان کې یو سل بستریز روغتون جوړوي. ولسمشر غني نن تر غرمې مخکې په سعودي عربستان کې د اسلامي پراختیایي بانک له رئیس ډاکټر بندرالحجار سره کتلي دي. په دې لیدنه کې د دواړو لوري د همکارۍ پر ډېرېدو خبرې کړې دي. ولسمشر غني په دې لیدنه کې په افغانستان کې د یاد بانک فعالیتونه ستایلي دي او د دوی له همکاریو مننه کړې ده، خو د مرستو او همکارۍ د ډېرېدو غوښتنه یې کړې ده. ولسمشر غني ویلي چې دغه بانک د په افغانستان کې په انکشافي پروژو په تیره د زراعت ظرفیت لوړونې، اوبو او د اوږدمهاله پورونو په ورکړه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د یاد بانک رئیس هم د اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې د افغان حکومت هڅې ستایلي دي او ژمنه یې کړې ده چې له افغانستان سره به همکاري ډېروي. د هیواد د مالي سرپرست وزیر د دغه بانک له چارواکو سره یو هوکړه لیک هم لاسلیک کړی چې له مخې به یې د اسلامي پراختیایي بانک په افغانستان کې یو سل بستریز روغتون او 4 کلینیکونه جوړوي.